tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. په پاکستان کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر ښاغلی فضل الرحمن افغان ستړي مشي په پیل کې مهرباني وکړه لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړه. تاسو هم ستړي مشي محترم، له تاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې مونږ ته د مرکې لپاره بلنه راکړه او خپل قیمتي وخت هم راکو. تاسو ټولو قدرمندو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. په لنډو ټکو کې به خپل پیژنګلو وکما. زه د کونړ ولایت څخه یم، خو زیږیدلې په پښتونخوا بردیر کې یم. خپل ابتدایي زده کړې بیا تر 14مه پورې مې په بردیر پښتونخوا کې کړې دي. دا غي نه پس د ماسترۍ لپاره اسلام آباد ته راغلم. دلته مې د داد سکالرشپ او د ایچ ای سی په مرسته باندې د ماسترۍ زده کړې وکړې. دا غي ترڅنګ د افغان د ماسلینو د اتحادیې د رئیس په توګه دلته کار کوم، او دا غي ترڅنګ بیا چې کوم انټرنیشنل افغان سټوډنټس اسوسییشن دی IASA، دا غي سره هم خپل کار کوم د الاینس پروګرام د مشر په حیث باندې. او د ترڅنګ چې کوم افغان ماسلینو نور هم کوم ستونزې راځي نو تر خپل وساخ خپل منډه وهو او اعلی چارواکو ته خپل غږ رسو. ښاغلی افغان، اوس مهال په پاکستان کې څومره افغان محصلین په زده کړو بوخت دي او په دغه هیواد کې د افغان محصلینو اصلي ستونزې کومې دي؟ د UNHCR د ریپورت لمخې چې کم افغان محصلین دي دلته نو هغه 8000 دي. خدا سي دقیق معلومات زما سره نشته دي، ځکه چې داسې یو څوک نشته چې هغه مونږ ته داسې دقیق معلومات راکړي او شمیره مونږ ته وښایي چې دومره محصلین دي. خو د UNHCR ریپورت دغه دی چې 18 جون 2016 چې هغه کوم ریپورت ورکړی دی نو هغه کې 8000 افغان زده کوونکي دلته په پاکستان کې دي. خو زما چې کوم سوچ دی نو د 8000 نه به زیات وي، ځکه چې د افغانستان هم ډېرې محصلین دلته د زده کړو لپاره راغلي دي، او بل دلته افغان کډوال چې کوم نو هغه محصلین هم دلته ډېر زیات په زده کړو باندې بوخت دي. بیا تاسو بل پوښتنه وکړه چې افغان محصلین د کوم ستونزو سره مخ دي. نو ستونزې خو ډېرې ستونزې دي، د ټولو نه اهمه ستونزه چې کومه ده نو هغه افغان محصلینو ته ویزې نه ورکړل کیږي، او ویزې په دې صورت کې هم نه ورکړل کیږي چې هغه خپل ویزا اپلیکیشن د لپاره خپل لیګل ډاکومنټس ټول ریکوایرمنټس اپلوډ کړي دي. خو بیا هم هغه ته ډېرې داسې سټوډنټس دي چې هغه میاشتې یا 10 میاشتې کیږي چې هغه ویزې ته اپلای کړي، خو تر دې دمه هغه ته ویزې نه دی ورکړل شوی. بل د ویزې د لاسه ټولو نه اهمه خبره بیا پکې دا ډیره لوی ستونزه ده چې کوم محصلین دلته زده کړي دي، کوم محصلینو او هغه خپل د ډیګري ویریفیکیشن کول غواړي، اټیسټیشن کول غواړي، نو دا غي د لپاره ویزه خامخا لازمي ده. دلته ایچ ای سی ستانه ویزه غواړي چې ته به ویزه لري نو هله بستا اټیسټیشن کیږي. بیا چې کوم فارن افیس دی نو هغه هم استانه د ویزې ډیماند کوي چې تاسو سره ویزه نشته دی نو بیا ستا ویریفیکیشن نکېږي. نو بل کم چې آی بي سی سی دی نو هغه هم د ویزې خبره کوي تا نو ډیر زیات مسائل دي دلته افغان مسلمانانو ته د ویزې د لاسه. که د ویزې د مشکل حل شي نو زما په سوچ باندې به ډېرې مسائل حل شي، ځکه چې د ویزې د لاسه ډېرې محصلین خپل پوهنتونونو ته کلاسونو ته هم نشي تللی، په لارو کې پولیس ولاړي، هغوی د پولیسو په لاسو ورشي نو هغه ډایرکټ بیا کیمپ ته وړل کیږي او دغه ځای نه ډیپورټ کیږي. کوم چې هولډینګ سنټر دی هغه کې یو څو ورځې ساتل کیږي او دغه نه پس بیا ډایرکټ ډیپورټ کیږي، بیا دغه سره بل خبره نه وي. نو افغان محصلین د ویزو د لاسه په ډیرو لویو ستونزو کې دي. نو کدا د ویزو ستونزه زما په سوچ باندې حل شي نو ډیرې مسایل به داسې وي چې هغه بل دې سره ختم شي. محترم، بل لوی ستونزه دا هم ده چې کم افغان محصلین دي دلته نو کاغوی ویزې لري هم نو خپل کورو ته تګ را تګ نشي کوي، ځکه کداغوی رخصتیان هم دي دلته خو بیا هم خپل کورو ته نشي تللی ځکه چې تورخم لار بند ده. نو دا ډیره لوی ستونزه ده. ډیره محصلین داسې دي چې هغه دومره مصارف چې کیږي دغه وسنه لري نو هغه هوایی تللی نشي او د تورخم د لارې
هغه ته اجازه نشته ده. خو که دا مسائل د خبرو د لارې حل شي خدای دی وکي نو ډیر بخوي ځکه چې په دې نږدې ورځو کې کم پاکستانی محصلینو په افغانستان کې نو هغه ته هم اجازه ورکړه شوې او چې تورخم د لارې دی هغه پاکستان ته داخل شي او خپل تګ را تګ دی وکي. نو د افغان محصلینو سره هم باید چې داسې وکړي شي ځکه چې دیو ته هم اجازه ورکړي شي. ډېرې محصلین داسې دي چې هغه رخصتیان دي او خپل کورو ته نشیتله کله تورخم د لارې هغه ته اجازه ورکړي شي نو دا به هم ډېر لوی مهرباني وي. خغل افغان تاسو ویلې چې د افغان محصلینو یو لوی ستونزه د ویزو ستونزه ده او د دې ترڅنګ بل ستونزه ده چې دوی د الوتکو د ټکټونو د اخیستلو توان نه لري او د تورخم لار بند ده نو دوی نشي کولای د ځمکې لاره افغانستان ته سفر وکړي. د دې ترڅنګ آیا افغان محصلین کولای شي په آزاد توګه وګرځي دوی نزورول کیږي او بل دا چې کچیرته غواړي په لایلیو کې اوتاق په کرای ونیسي په دې برخه کې ستونزو سره مخ کیږي او کنه او کچیره غواړي له لایلیت خبيرون په یو ځای کې کوم کور په کرای ونیسي په دې برخه کې ستونزې څه دي؟ محترم دا ډیره ښه پوښتنه تاسو وکړه ځکه د ویزو د نشټون لوجنه ډیره محصلین په ډیپریشن کې دي ځکه چې د خپل وتاکونو نه اول وته نشي ډیر مسایل دي ځکه کاوی بهر وځي نو کچرته پولیس هغه ونیسي نو بیا یې ډیفورت کوي دغه ستونزه ده. او بل تاسو چې پکې بل پوښتنه هم وکړه چې دیوته وتاک یا په هاستلو کې زه ورکړی کیږي کنه نو تاسو به نوټیفیکیشنز کتلی وي چې کوم یونیورسيټیان دي ناغوي هم نوټیفیکیشن کړی دی ډېرې داسې یونیورسيټیان دي چې تاسو به دیو ته په هاستلو کې ځای نه ورکوي چې سره ویزې نه وي نو ډېر لوی مشکل سره دغه محصلین مخ دي. او بل چې کوم کورونو والدي فلیټ سواله ناغوي ته هم دا ویل شوی دي چې تاسو به افغان کډوال کم دي هغه ته په خپل ځایونو کې ځای نه ورکوي په کرایه باندې ولازم ګونه نه ورکوي. خغل افغان په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وېستلو لړۍ چټکه شوې ده ځینې راپورونه ښیي چې له پاکستان څخه افغان محصلین هم بیرته افغانستان ته شړل کیږي. آیا دغه راپورونه سم دي او بل دا چې کوم کسان چې افغانستان ته شړل کیږي کوم محصلین چې شړل کیږي په دوه کې کوم ډول خلک دي؟ آیا هغه کسان چې ویزې لري هغه هم پکې شامل دي کې یوازې هغه کسان چې د افغان کډوالو ماشومان دي او ویزې نه لري؟ هو محترم بالکل دا خبره سمه ده چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه ده او دا راپور هم سم دی چې کوم افغان محصلین دلته نو هغوی پکې ډیر زیات ویستل شوی دي د دې ځای نه نیول شوی دي او بیا لیګل شوی دي افغانستان ته. بل تاسو د دې خبرې پوښتنه وکړه چې څومره محصلین دي نو د دې خبرې دومره دقیق معلومات ماته نشته دي چې څومره دا راپور زموږ سره نشته دي خو ډېرې محصلین دي ځکه چې هر ورځ په لسګونو افغان محصلین دلته نیول کیږي او افغانستان ته لیږل کیږي ځکه چې په هر صوبه کې دا د نیولو لړۍ چې کوم دا ډېره چټکه ده او د لیږلو ده. بل تاسو دا پوښتنه هم وکړه چې کوم افغان محصلین نیول کیږي نو هغه د سکالرشیپس والدي یا د سیلف فاینانس والدي نو په دې کې سکالرشیپس والا هم شته یو خو هغه محصلین دي چې د ایچ ای سی کم خپل سټوډنټس دي په علامه اقبال سکالرشیپ باندې راغلي دي نو هغه ته سناسه اسانتیا وشته ځکه چې دغه د پاکستان خپل سکالرشیپ دی او هغه محصلین پاکستان راوستي دي نو هغه محصلین ته سناسه گزاره کیږي هغه ته اسانتیا وشته دي. خو نور سکالرشیپس باندې هم داسې محصلین دي چې نور سکالرشیپس هغه ته ملاو دي خو هغه هم نیول کیږي او د دې ځنا وستل کیږي. بل پکې تاسو دا پوښتنه وکړه چې دا افغان مهاجرین دي او کنه د ویزو والدي نو په دې کې دوه نه دي د کې د ویزو والا هم شته او کم چې مهاجرین دي هم هغه پکې هم شامل دي ځکه چې د افغان مهاجرینو سره پی او آر کارت هم وي او زیات پکې داسې دي چې هغه ویزو ته اپلای کړي د تر اوسه ویزې نه راغلي او کم چې ویزو باندې افغان محصلین راغلي د وطن نه نو هغه ویزې ایکسپایر شوی دي او هغه د ایکستنشن لپاره اپلای کړي خو هغه تر اوسه ویزې نه دي میله. خغل افغان تاسو په پاکستان کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر یاستئ تاسو پاند د افغان محصلینو ستونزې څنګه حل کېدای شي او د دې لپاره باید څه وشي؟
محترم زه خو داسې ډیره پوهه نه لرم خو به هر حال خپل نظر به شریک کو د نظر شریکولو حق لرو زما چې کوم نظر دی نو هغه داسې دی چې بالکل مسؤلین د سیاست ښکار نشي او دا د سیاست لپاره قرباني نشي کاغه پاکستانی مسؤلین په افغانستان کې ژوند کوي الته زده کړې کوي یا افغاني مسؤلین چې کوم دي هغه په پاکستان کې زده کړې کوي دلته میشت دي نو بالکل د سیاست نه بهر دا خبره وساتي ځکه چې مسؤلین نه د سیاست د پر راغلي دي نه بل څه داسې د کم هیواد خلاف کار کوي ځکه که په پاکستان کې کم میشت افغانان دي مسؤلین نو هغوی د دیو هر رولز چې دي هغوی ته احترام لري د دوی قانون ته احترام لري خو زه دا ویل غواړم چې دا خلک خو بیا هم خپلو کې جوړ شي دا مسلې تر عمره نه وي خامخا او بل دا مسلې د خبرو د لارې حل کړي ځکه چې مشران وایي چې جنگ نور بچي زیږوي د جنگ سره امن نه راځي د جنگ سره مسلې نه حل کیږي نو امن او مسلې چې حل کیږي دا د خبرو د لارې حل کیږي هغه د پښتو یو ټپه ده چې خانان به بیا سره خانان شي او پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه نو زما دا نظر دی چې بالکل مسؤلین دي د سیاست کار نشي او نفرتونه د نور بالکل هغه پیړیو ته دا نفرتونه ونه رسي ځکه چې دا مسؤلین د راتلونکي وخت لپاره د پلاران جوړیږي بیا نیکونه جوړیږي نو دا مسؤلین به خپل بچو ته کیسې کوي خپل نسو ته کیسې کوي او دا لړۍ به هم دغه شان روانه وي د نفرت ده نو زه وایم چې بالکل د مینې د ورورولۍ د انسانیت په نظر باندې یو بل ته وکتل شي او بالکل مسؤلین د سیاست ښکار جوړ نه کړي شي اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ مطالب یې خوښ کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ